وی که زما د شخصیت حدونه ګورې زما پن زما د فکر ترجمان دی. که تاسو وګورئ ملګرو د پی ډي ایم چې کوم مشران دي نو هغې دې ته نه دي جوړ چې مونږ یا کنونشن وکړو مونږ یا جلسه وکړو. وجه څه ده؟ وجه دا د ملګرو چې تاسو ډېرې داسې جلسې وکتې چې الحمدلله ثم الحمدلله جناب عمران خان صاحب پې پیسې نه یې لګولي، جناب عمران خان صاحب پې خواري نه یې کړي. د پی ډي ایم چې کوم مشران دي هغوی په ډېر غټ محنت وکړي، پیسې هم ولګوي، په دې خلکو باندې خوراکونه هم وکړي، خو په آخر کې چې د هغه نه تپوس وکړي نو هغه وایي جناب کنگ عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. مریم صاحبہ خطاب کر رہی ہیں، آپ گھر کو جا رہے ہیں، کرتی رہے خطاب. ووٹ کسے دیں گے؟ ووٹ پی ٹی آئی نو. پی ٹی آئی. السلام علیکم. ہاں جی سر مریم صاحب خطاب کر رہی ہیں، آپ گھر کو جا رہے ہیں. بس بڑا ہو گیا کیا؟ کیوں؟ انہیں دیکھنا دیکھ لیا بس. ووٹ کسے دیں گے؟ خان کا. خان کا. تو ادھر کیا کریں گے؟ یہ سارے خان ووٹ کے. پی ٹی آئی کا. ووٹ پی ٹی آئی. مریم نواز خطاب کر رہی ہیں، آپ گھر بس ہم چلے ہیں. ووٹ پی ٹی آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ قیدی نمبر 804 کا ووٹ. تو ابھی تو بات ہو رہی ہے، مریم نواز خطاب کر رہی ہیں، آپ یہ فضول ہے، فضول. سارے تو جھوٹ بولیے، سننا کی ہے؟ جھوٹ بول دینا، کون کیا جھوٹ ہی بول دینا یار، سے آگے جھوٹ بول دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ پی ٹی آئی. ادھر کیا ووٹ پی ٹی آئی. 50 لینا. السلام علیکم. ووٹ پی ٹی آئی نو، انہاں نو نہیں. یہ سب ووٹ عمران خان دا ہے. پی ٹی آئی عمران خان. عمران خان. میں یار ووٹ دینا، میں بھائی پی ٹی آئی نو ووٹ دینا. میں پی ٹی آئی دے نال دا. ساڈے اتنے افسرآباد دے وچ نا 400 بیڈ دا افتتاح کیتا گیا سی، چودھری مہندی حسن پٹی نے کیتا سی. سیر افضل نے کٹ کے 400 تو 200 دا کر چھڑیا. شرمان جب میں آپ کی بات سن رہا ہوں. اچھا کیسا دیکھنے میں تو ظاہر ادھر کرے نا ذرا. ہاں آیا تھا پچھلی دفعہ، گراؤنڈ کافی بڑا تھا، ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کلوز کیا ہوا ہے، اسٹیج بھی نزدیک لگایا، سینٹر میں مڈ میں اسٹیج لگایا، تو ایسے بنایا ہجوم، لیکن اتنا بڑا کراؤڈ نہیں تھا. اور اسپیشلی یہ کوئی اتنی لیڈر نہیں ہے کوئی بات کرے. یہ وہی لاجک 8 مئی 9 مئی فلانا مئی. یہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو ووٹ کو عزت دو. اب والا کون سا بیان ہے؟ ساڈی گل والا کہ ووٹ کو عزت دو. دونوں ہی بکار نے، صرف عمران خان دا ووٹ ہے، بلے دا ووٹ ہے. انشاءاللہ عمران خان ووٹ بلے کا ووٹ لگے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یو ویډیو راته نو ملګري راځین کوي نوید پیدا د کتونکو سره لازمي مخکې شیر کا او ورسره شریک کا. راځي دا ویډیو ګور بیا سه دوه درې خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چا پروگرام لارو کولای بلونو پروگرام دا وڑا خاٹی کار اور اوٹ دے پی ٹی آئی رہے والا خیر نہ ہو. بھرا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. یہاں سے کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم جناب، کس کا جلسہ ہے؟ احسن اقبال کا جلسہ ہے. ووٹ ووٹ عمران خان. اور تہاڈا سر جی؟ ساڈا جناب پی ٹی آئی. تاسو واورئ د ملګرو بدبخت دي هغه خلک چې نه ګوري چې مقبولیت د چا سیوا دی. بدبخت دي هغه خلک چې اوس هم په دې کې دا سوچ کوي چې یاره د جناب عمران خان صاحب چې کم مقبولیت دی نو هغه نشته. حالانکه دې ټولو ته پته ده چې د جناب عمران خان صاحب چې کم مقبولیت دی نو هغه ډېر زیات سیوا دی. د جناب عمران خان صاحب د مقبولیت مقابله چرته هم نشي کېدی. ځکه خو ملګرو د دوی خپې ښویېدلي دي چې د جناب عمران خان صاحب زنده باد نارې په هر ځای کې وهلی کېږي. واحد جناب عمران خان صاحب دی، واحد د پاکستان دا الیکشن دی چې امیدواران خلک ګوري، ووټران لګیا دي چې د جناب عمران خان صاحب د چا ته ټکټ جاري شوی دی، د پارټۍ چا ته دغه حق ورکړی دی چې هغه ولاړ وي، د هغه انتخابي نشان صحیح نو چې موږ وګرځو هغه ایم این اے ایم پی اے له ووټ ورکو. د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل داسې الیکشن دی. وجه څه ده ملګرو؟ وجه دا ده چې جناب عمران خان صاحب نه خو چاله پیسې ورکړي دي، نه داسې څه بریانیان یې ایښلي دي، نه څه خیراتي پروګرامونه کړي دي. خو جناب عمران خان صاحب نن هر یو پاکستانی دا سوچ کوي که چېرې زه غواړم چې زما په دې جب کې دی د 10 لاکو روپو چې کوم صحت کارت دی هغه پروت وي نو زه به عمران خان صاحب له ووټ ورکوم. که زه غواړم چې لنګرخانې دي وي غریبانانو ته دی پکې خوراک میلاویږي نو زه به عمران خان صاحب له ووټ ورکوم. که غواړم چې په پنجاب کې کم زمونږ پښتانه دي او د هغوی عزت جوړ شي
او کم غریبانان دي د کې پی کې نه لاړ شي هغوی هلته د پنجاب په دغه سړکونو باندې پراته وي که غواړي چې هلته کې مسافرخانې جوړې شي او موږ پکې په سهولت باندې شپه کوو نو هغوی به عمران خان صاحب لازمي ووټ ورکوي. دا چې کوم عوام دی هغه اوس را بیداره شو. عمران خان صاحب ورته وښوده چې د ملک د مفادو دپاره کم کم کردار کول پکار دي، ملک مخ په وړاندې باندې څنګه بوتلل پکار دي، ټول طریقې کار یې نه پاکستاني قوم ته مخې ته کېښودو. هغه چې کوم په تکلیف کې پاکستانی او هغه په صحت کارډ باندې علاج کړی نو یو خو هغه چې یو سړی ضمیر پروش وي ازان نه خبره ده، خو چې یو انسان کې شعور وي او انسان ته په کوم وخت ور چې په تکلیف کې کله تعالی څوک لاس درکړي که نه نو انسان هم هغه انسان دی او هغه ضمیر پروشه نه وي. نو نن تاسو ما ته ووایئ چې 70% عوامو به په دغه صحت کارډ باندې علاج کړی که به نه یې کړی نو هغه ضمیر پروشه نه دي. هغوی ګوري چې عمران خان صاحب په دغه سخت تکلیف وخت کې ما له لاس را کړی په لکونو روپو علاج ما د دغه صحت کارډ نه کړی دی نو نن ځکه دا قوم د ورسره دی. نو ځکه تاسو دا ویډیو وکړه دا ویډیو د ټولو ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ او بله ویډیو هم در سره شریک کوم. دا مې درسره مخکې هم شریک کړې وه خو یو ځل بیا د نون لیګ چې کوم ورکران دي هغوی ته ښیم چې احتیاط کوئ کله تاسو جلسې له ځئ که نه نو خوراک کور کې کوئ هسې نه چې د شګو ډکې وریجې د باندې وخوري. دا دې سایډ کې تاسو کتلی چې دومره سپک نظر دغه د نون لیګ دغه مشران کوي دغه ورکرانو ته افسوس مقام دا دی هغوی بیا هم د زنده‌باد ورې وایي. نو ستاسو دا سوچ به کله را ژوندی کېږي الله دې په تاسو باندې خپل رحم او فضل وکړي. یو ورور راته میسیج وکړو وایي نوید بھائی الف خان شیرپا تاسو بیا ډېر زیات ښه پېژنئ وایي هغه راغلی وایي ووټ یې رانه غوښتو په 400 کې نو هغه ورور له څه جواب ورکړی دی دا مو اورئ. السلام علیکم نوید بھائی څنګه یې جوړې برابر یې یاره نوید بھائی بس داسې ځای چې لکه ویډیو هم نه کېده او الف خان شیرپا په یو ځای کې راغی او زه په یو دوکان کې ناست وم او داسې حساب وشو چې هغه کمپین چې وټونو ته ولاړ دی نو چې څنګه راننوته نو بس سلام یې واچو ډېر په طریقه او بس وټونو ته ولاړ یم کرین مې نشان دی او انشاءالله وټ به راکوی ما یې خفه نه شي وټ زمونږ د عمران خان دی وایي که عمران خان نه نو بیا له چا ما چې عمران خان یو سپی مو درولید هغه پی او بس هغه ځای کې یو دوه کسان ولاړو بیخي داسې وو که نه چې دغه ځای بس هېڅ طریقه نه جوړېده د ویډیو کې دا سپیشل ویډیو مې تا دپاره درلېږله ډالې کولې مې ته خو بس هېڅ هم نه بس سړی داسې سیدې ووته. تاسو واورېدل دقه شانتې تاسو به هغه ایم پی ای مینې ته صفا خبره کوئ. پرون دلته کې یو کس راغلی و یو مفتي صاحب ما ډېر احترام وکړو آزاد نه ولاړ دی ډېرې بهترین او مزیدارې خبرې ما ته وکړې. ما ورسره بالکل دا هم ویل چې یاره زه به در سره خپل چې کومه منډه ده هغه به در سره وام خو نه په دې به نه خفه کېږي زما چینل زما اوټ زما هر یو څیز د عمران خان صاحب امانت دی چې عمران خان صاحب کوم کس ودرئ زما اوټ به د هغه وي. هغه ویل بالکل نوید بھائی زبردسته خبره دې وکړه ته زموږ ورور او دا چې دومره مینه دې موږ له دلته راکړه دا زما لپاره ډېره ده. نو خپل اوټ امانت وګرځوئ د جناب عمران خان صاحب دپاره چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواس پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد تل دې وي آباد دې زموږ وطن پاکستان دې مسلمان دې وي الله